سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره د تېرې شپې تر 10:30 بجو پورې ناسته درلوده، خو د نن ورځې تر مازدیګر به د دغو خبرو دواړه لوري په خپلو منځو کې مشورې وکړي. په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان زیاتوي د نن ورځې تر مازدیګر وروسته به له امریکایي پلاوي سره بیرته خبرې پیل شي. د دغو خبرو کره جزئیات لا تر اوسه نه دي روښانه شوي. له دې سره سم د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي مرستیالې میرمن هولي هولزر د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې د سولې په بهیر کې د ناټو له ژمنتیا ډاډ ورکړی دی. ولسمشر غني تېره ورځ په سعودي عربستان کې د حرمین شریفین له خادم ملک سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د حرمین شریفین خادم په دې کتنه کې ویل هیواد ټول هغه ترهګریز بریدونه چې افغانان پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي په کلکه غندي او سعودي عربستان د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان ترڅنګ دی. نوموړي یو ځل بیا د افغان دولت په مشرۍ له سولې بهیر ملاتړ وکړ او همداراز راتلونکي ولسمشر ټاکنې هم مهمې وبللې او په وینا یې دغه ټاکنې به تلپاتې سولې ته موقع برابره کړي. له دې سره سم ولسمشر غني ترهګري او افراطیت د افغانستان او سعودي عربستان په ګډون د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښ وباله او د ترهګرۍ د ځپلو لپاره یې د ټولو هیوادونو پر ګډ کار او مبارزې ټینګار وکړ. له دې سره سم په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر وایي هیواد یې په سیمه کې د افغان حکومت نړیوال شریک او له افغانستان سره په بیلابیل برخو کې همکاریو ته چمتو دی. عادل بن احمد الجبیر تېره ورځ په جدي ښار کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه چې هیواد یې د افغان دولت په مشرۍ د سولې او راتلونکو ولسمشرو ټاکنو د ترسره کېدو ټینګ ملاتړی او په دې برخو کې هر ډول مرستو ته چمتو دی. ولسمشر غني هم په دې کتنه کې په ډاګه کړه چې تلپاتې او عزتمنه سوله زموږ مهم لومړیتوب او اساسي غوښتنه او راتلونکي ولسمشر ټاکنې د هیواد د برخلیک او په بریالیتوب د سولې بهیر د ترسره کولو لپاره ځانګړی ارزښت لري. اووه کسان د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په تور په غزني کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو لوري ونیول شول. د غزني د والي ویان زیاتوي دغه کسان تر دې مخکې په غزني ښار کې پر ډیریو ترهګریزو پیښو ترورونو او د مالي امکاناتو پر برابرولو بوخت و چې بالاخره د غزني ښار له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. ویل کېږي نیول شویو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. یو نوموتی افغان خبریال اکبر ایازي تېره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له امله له د نړۍ سترګې پټې کړې. په امریکا کې د افغانستان سفارت د رسنیو دفتر وایي اکبر ایازي له نږدې 4 لسیزو راهیسې په رسنیو کې کار کړی و. نوموړي په نړیوالو رسنیو کې بېلابېلې دندې پر مخ وړي دي. او په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي او اوسیدونکي وایي مسؤلین د خلکو د ژوند د ښه والي او د نورستان له روانو اوبو د ګټې اخیستنې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي. د دوی په وینا د یاد ولایت سیندونه له اوبو ډک دي او که له هغې څخه د برېښنا د تولید او د کرنې په برخو کې ګټه پورته شي نو نورستان او نور ولایتونه به د برېښنا او د ښې کرنې خاوندان شي. په همدې حال کې د یاد ولایت مسؤلین سرل دي چې دا ستونزې مني دغه ولایت لپاره د بودجې له کمښت هم سر ټکوي. نورستان غرنی او د کمې ودې ولایتونو ځنه شمیرل کېږي. 9 سیندونه لري خو د دې سیندونو اوبه له ګټې اخیستنې پرته بهرنیو هیوادونو ته ځي. اوس د نورستان اوسیدونکي او استازي د دې ولایت مسؤلین د خلکو ستونزو ته رسیدګۍ او د دې ولایت د اقتصادي بېخبنا او د پیاوړي کولو په برخه کې بې کفایته بولي او د مرکزي حکومت څخه د دې ولایت د اوبو د مهار کولو او برېښنا تولید په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا ځینې نور وایي خلکو د ولسي تړون پروګرام په همکارۍ په ډېر کم لګښت د 200 کیلو واټو برېښنا پروژه جوړه کړې ده چې ځینې دولتي ادارې او د نورستان اوسیدونکي ترې ګټه اخلي. ډیمونو دپاره بجلی دپاره کافي چانسونه موږ لرو. ډېر په کم اقتصاد سره موږ کولی شو چې په نورستان کې برق تولید کو او نور فابریکات د دې برق د واسطې باندې فعال کو او خلک وګمارل شي تر څو د خلکو ژوند ښه شي. تاسو ګورئ چې نورستان غټې غټې درې لري او پریمانه اوبه لري. دغه اوبه زموږ همدغسې حدر روان دي او غیر سیاسي اوبه دي. یعنې څوک څه ویلی هم نشي چې دلته کوچنی برقونه جوړ شي. زه متیقن یم چې نه تنها نورستان دپاره بلکې دا به د مشرقي بلکې د افغانستان دپاره به دغه اوبه کفایت کوي. د نورستان چارواکو د معلوماتو پر بنسټ د نورستان 9 سیندونه د 6,000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او په نورستان کې د ډیرو غرونو له امله د برېښنا بندونو جوړول اسانه کار دی خو افغان دولت په دې برخه کې پام نه کوي.
که دلته د برېښنا بندونه جوړ شي، یو خو دا دی چې د طبیعي ځنګلاتو چې کوم وهل خلک کوي او وچې لرګي د هغې نه استفاده کوي، نو برق نه به استفاده واخلي خلک او د لرګي به چې دی بچ شي. د سیمې نه لاندې د کانتیوا د څو درونه اوبه راغلي دي، نو همدلته چې هم بند برق جوړ شي انشاءالله زمونږ اوبه هم ډېرې دي او موږ پوره برق ته ضرورت لرو. د نورستان سیمایي مسؤلین مني چې تر دې مهاله په دې ولایت کې د خلکو د ژوندانه د ښه والي لپاره پراختیایي چارې نه دي ترسره شوي او د خلکو غوښتنو ته د رسیدګۍ په برخه کې د بودیجې د کمښت خبره کوي. موږ بار په قراراتو سره د خپل د خلکو د توقعاتو په اساس مرکزی اداراتو ته پیشنهاد لګړی ده، تر څو چې د نور بندونه لکه د منډول او کالاګوش او د شلوک او د کفترخانه بندونه دي چې عملاً دلته کار پیل سي. نو تر اوسه پورې یوازې موږ 2 بندونه د نورستان ولایت په سطحه عملاً. د نورستان استازي او اوسیدونکي وایي دغه ولایت د پراخو طبي سرچینو څخه برخمن دی، خو له کلونو راهیسې د نورستان اوسیدونکي په کړکېچن وضعیت کې ژوند کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.